درانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو قربا اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز. وروسته تر هغه چې یو شمېر سرچینو راپورونه ورکړل چې امریکا غواړي پر روسیې بندیزونه ولګوي او دغه راز احتمال لري چې روسیه ډیپلوماټان د امریکا څخه بهر کړي. د کریم ریمنا ویان ویلي چې له امریکا سره د اړیکو بدترین وضعیت ته چمتو وي. د کونډي ولایت کې د خوستوک برېښنا بند ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. د راپورونو له مخې دغه بند چې 700 کیلو واټه برېښنا د تولید ظرفیت لري په زرګونو کورنۍ به یې له روښنایي برخمن شي او دا بند اوس ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. په ناټو کې د ترکیې سفیر باسات اوستورک ویلي چې په ترکیه کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکې ناستې د دوحې خبرو اترو بدیل نه بلکې په یاد هیواد کې د روانو مذاکراتو بشپړونکې ده. نوموړي ټینګار کړی دی چې هیڅ هیواد باید د افغان سولې مسله کې د سیاسي نفوذ هڅه ونه کړي. او اشرف غني ویلي چې ترکیه ناستې ته ټول اړین تدابیر او چمتووالی نیول شوی دی خو خبرداری یې ورکړی دی چې اوس هغه وخت نه دی چې پردي افغانستان ته طرحې ولیکي. نوموړي ټینګار کړی دی چې نه له خپلې څوکۍ لرې کیږي او نه به هم کومې شرموونکې معاهدې ته غاړه کیږي.